را باندې وکړه د خپل رحم پرزلنی یا الله نشته زمون بل څوک د پختانه ناراض خو مشکړه مګلاري اغزنی یا الله نشته زمون بل څوک د پختانه قال دادوان وای قال رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دی رسول الله صلی الله علیه وسلم یجمع الله تبارک وتعالى الناس راجمع کی الله تبارک وتعالى دا خلق دی خلق لرا فیقوم المؤمنون د قیامت ورځ به راجمع روستو د دینا چې د زمکو نرا پورته شي محشر کا راجمع کی الله رب العالمین فیقوم المؤمنون نو بودریږي مؤمنان حتا تر دې پوری تزلبا لهم الجنه چیران زیبک شیری تا جنت جنت با دیتا نزیرا وسلیشی قریب بشری فیاتون آدمانو دی باراشی آدم علیہ السلام تا صلوات اللہ علیہ وسلم درود رحمتنا داللہ دی پاغبانی فیقولونا نوبوائی داخلک دی آدم علیہ السلام تا یا ابانا اے پلاناو بابا جانا زمانگا استفتح لنا الجنہ طلب تا ہوگا زمن نپارا کلاوالی دا جنت چی اللہ متا دا جنت دروازہ کلاو کی فیقولون ہو بوائی دا خلقا فیقولون ہو بوائی دا آدم علیہ السلام وحل اخرجکم من الجنت اللہ خطیئت ابیکم لسا بصاحبین ذالکا وحل اخرجکم آیا نیوی رئیسلی تاوس لرام من الجنت ندی رئیسلی تاوس لرام دا جنت نا مگر آغایوی خطا دا پلار ساسو زد دی حقدار نیما چی زد اللہ نو غارم و طلب کم کی جنت را تکانیزا ما خویو خطا کریو نا غیر وجه نظر آوتی تاوس مرا صدا غیر وجه نظر آوتی زسنگ اللہ توی مچ اللہ اسپارشو کم چی منگ تا جنت کلاو من خوراوتیو دیوی خطا پل ذریعہ باندی آواب قرآن کی ذکر دا اذهبوا الى بني ابراہیم خلیل اللہ الى ابن ابراہیم لارشی زویزما ابراہیم علیہ السلام تا خلیل اللہ چید اللہ خلیل لی دا اللہ دوست یا غفات لارش خالانو چیدی راشی دی خلیل اللہ دا خل دی بوئی قال دا راوی دسی وی وزیفا و بغیرہ فیاتونا یا قال نبی علیہ السلام فرمائل فیاتونا نرابشی ابراہیم علیہ السلام تا فیقول ابراہیم ونبو فرمائی ابراہیم علیہ السلام لستو بصاحبی ذالکا زد دی حقدار نیما انما کنتو خلیلا وراء یقنن زکو دوست ما لری دوست ما دا د ډیر عاجزین خلک ما زما او داغه تعلق چرته هغه ته ګور او چرته ما ته ګور ان زما او داغه تعلق نه دا ډیر لري درې دي دا ډیر عاجزین نظر ک خلیل الرحمن اعمدوا الى موسى الذي كلمه الله تكليما نو قوتا لارشي موسی علیہ السلام ته چې خبرې کړې دا الله دا سره په خبرو کول سره کلم الله دې الله سره خبرې کړې هغه الله فیاتونا موسی نو دی برا شیر موسی علیہ السلام فاتا فیقولون وبوائی لستو بصاحب ذالکا موسی علیہ السلام بوئی چی زمدر حقدار نیما اذهبوا الى عیسی علیہ السلام تا کلمات اللہ چی داد اللہ کلمہ دا و روحی او دا اللہ روح دے دا اللہ پا کلمہ سرا پیدا شوئے دے و دا اللہ روح ورکتے شوئے دے فیقولو عیسیٰ نوبوائی عیسیٰ علیہ السلام لستو بصاحب ذالکا زد دی حقدار نیما چی تافتا سپارشو کم دے چی جنت در تپرانی سلشی فیاتونا محمدا ندی براشی محمد صلی اللہ علیہ وسلم تا فیقومو
محمد صلی الله علیه وسلم با ودریږي الله تا فیوزن له نو اجازت ورکشي هغه تا وترسل الامانه والرحم وبلغل شي امانه او سر رحمي فيقومان ندوان ودري جنبتي صراط پادوان طرفونو د صراط باندې صراط یو کلی په جهنم ور پورې وته یمینان او شمالان په کی طرف باندې او په چپ طرف باندې د سی کلی چې ډیر تیر دی غشنا ستنه تیر دی دختنا نره دی دونه د سی کلی او په جهنم ور پورې وته اور سو په دې باندې ور تیری دا سوی رحمی او دا امانت براو ولګلې شي نو د عبادت دې نو کول د دوان چپو کی طرف ته دوان ودري فیمر اولکم کلبرقینو خیر بشي اول نه ډلا ساوسنا په شان د برېښنا باندې په شان د برق باندې په شان د بجلی د پلاک باندې مونږ وسداو ناسل کې برېښنا زګه بجلی باغ دور کې چلته او زدا پلاک ترکم تیز رسی او برېښنا ما شان ترسي زګه علماء دا مانم لیکلي د بجلی د پلاک شان قلتو اما ویلی بیا بی و امی زما مروس پلاری سان قربانی ایو شئین تا کمر البرخی کم یو سیز بائی پشانده ورطیری دلو تا ریخنابانی دا بسنگا ورطیری پریبانی یعنی من خوب دی پویا نشو دا سنگ با پی تیری یو سیز بدسی من دومرا من جل چوکشی تیری دی قالا او فرمایل نبی علیہ السلام علم ترو ایتا صفتنی کیفا یمرو ویرجعو من طرفت عینین سنگا داور تیری یو واپس کی گمیتا دستر کی بری طرف کی دا برېښنا او دا خلاق چې گمیدا برق سترګو دی طرف کې اور تیر شو به تر واپس شي دا څومره جل کی زخشان تبوشي کان ثم کمر ریه بیا وا ورتیری کی بلډالا پشاند سیلای باندې ثم کمر تیری بیا بلډالا ورتیری پشاند مرغانو باندې پشاند تک د مرغانو شد الرجال او پشاند تیز تلون کو سړو منډه وهن کو سړو پشاند بیا ورتلی لکه سړی چې منډه تجری بهم اعمالهم دیبازی فدیبانی په مقدار د اعمال خپل سره او نبیکم قائمون علی الصراط او نبی ساز با ولاری په دغه پل باندې یقول وایبا ربی سلم سلم یا رب سلامتیا غولستانه سلامتیا غولستانه حتا تاجز اعمال العباد تر دې پوری چې عاجز شي اعمال د بندګانو کمزور شي اعمال د بندګانو دومره سخت ورځ به شنه بیان منداو چې سلم سلم الله مونږ ته سلامتی راکړي مونږ ته سلامتی راکړي حتا تر دې پورې تعجز اعمال العباد چې کمزوري شي اعمال د بندګانو حتا یجی الرجل تر دې پورې چې را وصله شي وسړې لا یستیو یجیو چراغ شرجلو یو سړی لا یستیو سیرا چې ته د دوا وسن کې د تاګا الا زحفان مگر په کناټو باندې باتلی وفيها فتيس صراط کرابیب او کو طرفونو د خپل باندې ما کلابیب کندی معلقه زولندی ماموره یو تبه حکم شوی باخذ من امرت به پان ولو د شابان دی چې حکم ورته وکړي شي کندې بو تزوړندي یو کس پر رواني دا کس پر اتلی ځکه دا اعمال ډېر کمزوري دا بها کسي چې په دنیا کې دا اعمال د دښنات لیدل په دنیا کې پر راستي باندې اعمال نه کړي بلکې په دنیا کې هم ناراض کېدو دا پول د صراط باندې دا شان کوي نعوذ بالله من ذلك وفيها فتي صراط او اطرافو دغه پل کې وا کلابیب کندی معلقه زوړندی ماموره ني تبه حکم شوی بیا من امرت به پانی ولو دا چا چې حکم ورته وکړي شي په داغه پنی ولو فمخدوش ناجين
فمخدوشنا سوک چا گرول شوی ناجین نجات دومومی ان دسی په دسی انداز باندې روان دي چې د ډېر کمزوري عمل د وجنه بریز پول پسې ګرځېدلې دي یا دې کندو ګراولې رانی ولې نه ذکر الله طرف نو ته امر نه و مکردسون فی النار و مکردسون داوا غرزول شوی فی النار پور کی و مکردسون غرزول شوی فی النار یا مکردسون لاندې باندې با غرزول شوی فی النار پور کی زنی خلق و مخدوشون زنی خلق برسی چې ګرول شوی وای نو ناجین دا پکې نجات خو زنی وبکې شي چې و مکردسون مکردس لاندې باندې او سیزي خودل بعضی د بعضو د پاسه څنګه چې په قران کې راځي دندلې وکړه منګو به جهنم ته ورولو و مکردسون لاندې باندې وای وروب ورزول شي فی النار پور کې والذی نفس ابي هريره او زمانه په ذات قسمی چې ساده ابي هريره بيدی دا پلاس کې دا ان قارا جهنم لسبون خريفا یقینا خطواله او جوړواله د جهنم خامخا د او یا کالو باندې ځوان دي تمره خو جهنم کته د گہراری ده چې څور ورته او یا کاله کې بلان یخت اورس اعوذ بالله من ذلک رواه مسلم دا روایت ده مسلم را باندې وکړه د خپل رحم پر زلنی یا الله نشته زمون بل څوک د پختانه ناراض خو مشکړه مګلاري اغزنی یا الله نشته زمون بل څوک د پختانه